کې ځکه موږ ته د ډېر د رقم نه معلومیږي نو دا دي نو بس ټوله د اسانو مینهوال ورته ناست هوا یو څه باد دی او چې باد درېدلی وای ما خواته خو نو غټ جامه ده رازغلی یا السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي کندهار ښار دی عینو مینه ده ښایسته سهار دی نو دلته راغلي یو عموما دلته د جمعې په ورځ سهار وختي د آس ځغلونې سیالۍ خو نو د افغانستان یو ملي لوبه ده بزکشي نو دلته بس یو ښایسته میدان یې جوړ کړی دی په زیاته کچه مینهوال ورته راځي دغه اسانو شوقیان چې نو بس د دې ورته ناست یې آسونه ځغلي ښایسته موسم یې نو بس څوک ورته ناست چې چای څښي نو ماشاءالله دا میله یا د آس ځغلولو سیالۍ یا د آس ساتنه خو نو هم په افغانستان کې بالخصوص په ټوله نړۍ کې ډېر مینهوال لري نو نن به د خیره سره موږ هم په تاسو دا میله ووینو آسان به در ووینو د افغانستان او ځغاستې بیا در باندې ووینو نو د دې د خیره سره یو بلاګ درته جوړوو نو تاسو راځئ بلاګ تعقیب کړئ چای هم را سره راوړي دي نو د دې به یو ځای کښېنو د ښایسته پروګرام او د میله را سره تعقیب کړئ ماشاءالله حاجي صاحب داسې ښایسته ځغاسته په وکړله سپین دانه سپین دانه ځغاسته باندې را روان دی مطلب د آس خوند نو په شي کې نشته آس چې دی جلا مینهوال لري او جلا خوند لري دا د پخوانۍ زمانې څخه یو وسیله ده نه آس د وړلو راوړلو او هغه د غذاو په فتوحاتو په دې کې خو یو ډېر مهم رول لري آس اوس یې اول سر دی کېدای شي وروسته نور هم پسې راشي یخ دپاره یې دغه پر اچولی دی زلسي ورته وایي یا ښه ښایسته شی هم جوړ کړی هاخواته مخته دغه دی وینې غټه دروازه معلومېږي دې خواته نو غټه مدرسه و مدرسه ده او دا د مدرسې دروازه معلومېږي دا هغه آس دی دا خوارکی ډېر ډنګر نه دی دا کوچنی دی ښه کوچنی دی
هغه وګټل. دا اوس نور هم راډېرېږي اوه دا طالبان بیا راځي ښه اوس یې اول سر دی اوه څه وخت نن خبره جمعه وګټل. دا پهلوان اوس دغسې رویې اوه کېدای شي چې نن داسې معلومېږي چې مسابقه دلته کپونه هم راوړل شوي دي سپیکر هم دی او رش خو نو تاسې خپله وینئ ډاکټر صاحب داسې معلومېږي نه چې مسابقه داسې نه وي چې کپان بېرته یوسي زه درواغجن او میدان خو یې نو ښایسته ورته برابر کړی دا وایي دوم نمره دی دا د تیرې هفتې دی موټر راولي دلته نږدې ځای پیدا کړو خامې ته دې بیخي راواړوی حاجي آماده سو د سیالۍ دپاره آسونه موږ چا ورته وڅښلې راشوه سو اول نمبر آسان به روان چې د حاجي کامل اغا باغ او د حاجي جلیل اناره د دې پسې چې د ګلاب شاه اغا جلبهاره او د تاجم انقلابیه سمه پکې ولري حاجي کامل اغا باغ او د حاجي جلیل اناره د دې پسې چې د ګلاب شاه اغا جلبهاره دا دي نو بس ټوله د آسانو مینهوال ورته ناست دي د دې ځای څخه د دوام روډ آسان د ګلاب شاه اغا جلبهاره او د طالب انقلابیه سې راووتې وروره ناوخته دی د دې پسې چې په درېیم روډ کې لونګي ناست حاجي محمد د خاکریز ولسوالۍ او پیری آس حاجي کامل اغا انقلابي او طالب آس چې کوتې وروره ناوخته دی د هغه پسې چې په درېیم روډ کې لونګي ناست حاجي محمد او پیری آس حاجي کامل سره راځغلی یا نو د آس ځغلونې د سیالۍ مینهوال ټوله ورته ناست دي ما خواته خو نو غټ جامه ده ډېر په پراخه کچه مینهوال ورته راغلي بیخي زیات خلک دي دواړو طرفو ته ورته ناست دي هوا یو څه باد دی او چې باد درېدلی وای بیا ښه خوند کوي دغه آس یې وګټله اوه په دوم که په درېیم کې نور نو زموږ دی ډېر سر نه ده خلاص اوه دا دی دغه آس یې راځغلولی دی دا نو چې ورته وپاشي کې دغه دي دا دواړو سره راځغلي
هغه دا پرې وسړی که چېرې وتې بله میله وال ورته ناست دي دوی ته نو نومانو دا شیان ټول اسانو دا شیان پېژني مګر موږ یې نه پېژنو دغو ته زه راواوښتم دې خوا ته لمر چې ته یې سم ووینئ دا دې را روان دي نو څه وخت یې نو آسان سره ځغلی موږ هم غواړو چې نور بالا ولاړ شو ځکه موږ ته د ډېر د رقم نه معلومیږي نو بس ما دغه هیله ارزو او غوښتنه د هغه وه چې په تاسو د اسانو بازۍ ووینم په کندهار ښار عینو مېله کې ډېر خلک ورته راغلي دي بیخي ډېری کسان دي عوام اوس دغو نه برابره سو مخکې دوړې وې ډاکټر صاحب هم وایي زه یو څه خسته شوم دې وینې چای واچوه ډاکټر صاحب یو ګیلاس چای به وڅښو بیخي ډېر ورته ودرېدو او خسته یې کړو زه هم بس شرټونه درته راخلم ځینې معلومات زه د یې ډېر نه په لرم چې دا اوس څنګه حساب دی د چا دا دې کوم یوه وګټله دا د وینې دغه اس اوس ورته اماده کوي موږ هم تقریبا پر 8 بجې وې که څو شاوخوا ورته راغلي وو که 9 بجې وې نو اوس یې 11 بجې دي د هغه رایسې ورته ولاړې نو شاټونه مو هم ډېر ځینې ونیوله مخکې دا چې و چې هوا څه خرابه وې دوړې زیاتې وې اوس لمر سو هوا هم برابره سوه نو ډېر دا دوړو دې شان ته سره ودرېدو نو اوس به د خیره سره یو ګیلاس چای وڅښو چای خو م را سره راوړی دي نو بیا که وروسته چیرې دا میله اوس ماته داسې سړه را معلومېږي که چیرې میله سره ګرمه سوه د خیره نو میله وال ډېر زیات شاته ولاړ تاسې به یې ولي نو بیا به څو شاټونه ونیسو که نه نو دغه بلاګ به ختم کړو دا د موږ هم د میلې څخه راووتو را ځینې راغلو نو بس دغو نه بس وله ځکه چې میله نور داسې په سړېدو وله او دلته وخت هم د جمعې د لمانځه دا را نږدې کېدی نو د جمعې لمونځ چې دی امادګي غواړي نو امام شان به ورته کوې د خیره سنت طریقه به پر ځای کوې بس موږ به هم ولاړ شو د جمعې لمانځه ته به د خیره سره امادګي ونیسو نو بس خدای پاک دې وکړي چې تاسو ته د کندهار په ښار کې دا د اسانو د ځغلولو سیالۍ را سره لیدلي او خوند مو ځینې اخیستی نو تر بل بلاګه پورې موږ ته راکړئ اجازه ښه وخت ښې چارې بای بای